السلام علیکم درنو لیدونکو په دې هیله چې به ټول روغ او جوړ یاستئ. ویډیو تر پایه وګورئ او په دې به پوه شئ چې ولې ځینې خلک چپلاسې دي. که یو کس چپلاسه یا خلاصه اوسي دا د هغه جن یا ارثي خواصو پورې تړاو لري. ډېر کسان چې چپلاسې دي په ورځنیو کارونو کې ورته مشکلات جوړیږي. د تاریخ په اوږدو کې تل چپلاسې کسان راټول شوي دي چې دوی ناپاکه دي او یا شیطاني خواص لري، ځکه شیطان هم چپلاسی دی. علم دا خبره غلطه ثابتوي. ساینسپوهان د کلونو تجربو له مخې دا موندلې ده چې کله یو جن میوټیشن وکړي یا ناڅاپه تغییرات په کروموزوم یا ارثي معلوماتو کې برسیره شي نو د دې سبب ګرځي چې ماشوم چپلاسه یا خلاصه اوسي. د ارثي خواصو څېړونکي بیا وایي چې دا د جینونو یوه شبکه ده چې د دې لامل ګرځي چې چپلاس څخه انسان کار واخلي. دوی د لاسونو او پښو او د انسان د مغز د تکامل په هکله داسې نظریات لري چې د دغه جن شبکه د ډیسلیکسیا د ناروغانو د جینیتیکي معلوماتو سره زیاتره شباهت لري چې په 2600 کسانو کې دغه څېړنه ترسره شوې وه او پایله یې دا وه چې د دې جن په شبکه کې بېلابېل کروموزومونه کولی شي میوټیشن وکړي. دغه د جن شبکه چې د ښي او کیڼ لاس د تکامل او موازنې سبب ګرځي ښکاره کوي چې کله یو جن سربیره فعالیت ولري نو د دې بې موازنګۍ سبب ګرځي او یو قوي میوټیشن حتی د فزیکي او ظاهري بڼې د تغییر سبب هم ګرځي. مثلا د زړه موقعیت په ښي طرف کې. په موږکانو کې د دغه جینونو تجربې د ظاهري او فزیکي بڼو د ډیرو تغییراتو سبب شو. دا تجربه ثابتوي چې دا یو ارثي یا جینیټیکي پدیده ده، خو په قطبي خرس او شامپانزه کې دا تغییرات بل ډول دي ځکه دغه حیوانات 50% د چپ طرف څخه کار اخلي او د انسانانو په مقایسه دا تغییرات پکې لوړ دي. دغه تغییرات په انسانانو کې 10% دي. بله خبره دا ثابتوي چې چپلاسې اوسېدل یوه ارثي پدیده ده. هغه خلک چې د خبرو یا ژبې مرکز د دماغ په چپ طرف کې موقعیت لري هغوی خلاصې دي او د چا چې د ژبې یا خبرو کولو مرکز په ښي طرف کې وي هغوی چپلاسې دي. خو په دغه مورد کې لا څېړنې زیاتې پراخې نه دي او د اکسفورډ پوهنتون څېړونکي وایي د دې لپاره یو جینیټیکي نقشه چې د نفوس په اساس وي پکار دی او لا به څو کاله وخت ونیسي تر څو یوه ثابته تجربه لاسته راشي. په منځنیو پیړیو کې چپلاسې انسان ته د معیوب په سترګه کتل کېدل او لاس به یې ورته تړلو تر څو چې دا په ښي لاس کارولو عادت کېده. په ډیرو کلتورونو کې دا د شخصیت د ضعف یو ټکی هم بلل کېږي. په انجیل کې تقریبا 20 وارې د چپلاسو انسانانو چې شیطاني خصوصیات لري ذکر شوي دي. د 19مې پیړۍ ایټالوي جنایي کارپوه چې سیزار لومروسو نومېده ویل چې چپلاسي انسانان یا مجرمین زیات ظالم خلک وو. خو اوسنۍ څېړنې وایي چې چپلاسه انسانان زیات هوښیاره او ځیرکه انسانان دي او د نړۍ زیاتره کامیابه ولسمشران هم چپلاسي دي. په مسلمانانو کې په ښي لاس ډوډۍ خوړل سنت بلل کېږي او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه چاته چې چپلاسی و په ښي لاس د ډوډۍ خوړلو توصیه کړې وه. دوی مبارک فرمایلی دي چې په دغه کار د چپ لاس انسان حوصله زیاتیږي. خو که د یو ماشوم دا کار په وس کې نه وي نو دا د هغه د مغزو د تحرک او ارتباط مشکل دی او جبر باید پرې ونه شي. موږ په ماشوم زور زیاتی کوو چې په ښي لاس ځان عادت کړي. موږ لا تر اوسه نه یو پوه چې په دین کې یوازې روایت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې په ښي لاس خوړل او لیکل مو حوصله زیاتوي. نه یې دي ویلي چې په ماشوم زور زیاتی وکړئ. خو د وراثت علم دا ثابته کړې ده چې کوم یو جن د دې لامل دی او دا ځکه چې موږ په خپل دین سم نه یو پوه. دا زور زیاتی د ماشوم اروايي حالت ډیر زیانمن کوي. هغه د شرم، حقارت او ناامیدۍ سره په کورنۍ او ټولنه کې رالویږي. هیڅ یو ماشوم باید په تشدد لوی نشي. کله چې د خپل ځان نه کمزوری وویني نو ځکه هغه بیا هماغسې تشدد کوي. ځکه خو نیم نه ډیر افغانان نارینه خپلې ښځې وهي. د چپ او ښي لاس کارونه د ابراهیمي ادیانو د عقایدو پورې تړلي دي. دا ډیر وروسته معلومه شوه چې د کروموزوم میوټیشن PCSK شپږ له وجې 10% انسانان چپلاسي دي. زور زیاتی دا شی بدلوی شي او د هغه ماشوم اروايي حالت ته زیان رسیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې په ښي لاس عادتول مو حوصله پراخوي. نه یې دي ویلي چې په ماشوم زور زیاتی وکړئ او د هغه روان ته صدمه ورسوئ. نو د همداسې ویډیوګانو لپاره دا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.